د پاکستاني پوځ لپاره خونړي خبرونه را روان دي. د بلوچستان تربت پر یوه بس برید کې یو شمیر کسان وژل شوي. د بلوچستان کیچ زولې تربت سیمه کې د شنبې په ورځ 4 جنوري پر یوه بس برید کې د راپورونو له مخې یو شمیر پوځیان وژل شوي او نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان حکومت یو جګپوړي چارواکي د وینا له مخې دغه برید کې پر ملکیانو سربیره د امنیتي ځواکونو کسان هم وژل شوي او ژوبل شوي دي. د کیچ یوه پولیس افسر د نامه نه ښودلو په شرط بي بي سي ته ویلي دغه برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 10 کسان وژل شوي او 26 نور ژوبل دي. دغه پولیس افسر زیاته کړې دا یو ځانمرګی برید و. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند ویلي په برید کې د وژل شویو کسانو جسدونه له اړینو معایناتو وروسته خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. یو شمېر رسنیو بیا د وژل شویو کسانو شمېر له دې زیات ښودلی دی. بل پلوه د بلوچستان آزادۍ پوځ یا BLI د رسنیو ته یې واستول شوي پیغام کې دا فدایي برید بللی او وایي همدوی کړی دی. د ډلې خپله اعلامیه کې دعا کړې چې دوی د پاکستان پوځ یو کاروان په نښه کړی خو د پاکستان پوځ له لوري تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د تربت پولیسو یو افسر بي بي سي ته ویلي چاودنه له تربت ښار 8 کیلومتره لرې بهمن سیمه کې شوې ده. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند د پیښې پخلی کړی او ویلي دي د چاودنې ترڅ کې د ISIP جدي جرمونو څانګې زهیب محسن ګاډی هم هلته تېرېده چې دای پکې سراسري ژوبل شوی دی. بل پلو د پاکستان کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تربت کې دغې چاودنې غندنه کړې او د مرګ ژوبلې په اړه یې خواشیني ښوولې ده. په وروستیو څو میاشتو کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې بریدونه او د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي چې د پاکستان حکومت یې تر ډېره پړه پر بلوچ بېلتون پالو او پاکستاني طالبانو یا TTP اچوي.